د هر کور مکتب د نن زده کړه د سبا ویاړ. السلام علیکم. د هر کور مکتب ګلالیو زده کوونکو ستړي مسئ. د دوهم ټولګي د ریاضي مضمون 5م درس ته ښه راغلاست. د نن ورځې د درس موضوع مو له 1 څخه تر 100 پورې د اعدادو په جدول کې خالي خانې ډکول دي. ګرانو زده کوونکو تاسې سکرین ته متوجه سئ. دلته موږ ته یو جدول راکړل سوی دی. له 1 څخه تر 100 پورې عددونه لیکل سوي دي او په منځ کې یې څو خانې خالي پاته دي. راځئ چې خالي خانې په مناسبو عددونو ډکې کړو. لومړی خالي خانه د 12 تر عدد وروسته لرو. تر 12 عدد وروسته 14 دی، نو موږ هم دلته 14 لیکو. دوهمه خالي خانه د 19 تر عدد وروسته راغلی ده. تر 19 وروسته 20 لیکل کیږي. درېیمه خالي خانه تر 21 عدد وروسته راغلی ده چې تر 21 عدد وروسته 22 لیکل کیږي. دغسې په ترتیب سره په خالي خانو کې 25 29 40 اووه 29 95 او 98 لیکل کیږي. ګرانو زده کوونکو اوس نو تاسې ټول لاندې جدول ته وګورئ او خالي خانې په مناسب عددونو ډکې کړئ. ګرانو زده کوونکو دا و زموږ د نن ورځې درس. په راتلونکي درس کې به د متناوب شمیرلو تمرین وکړو. د خدای په امان.